دا هغه پیر دی چې د خلک یې دغه کړي دي، خلک یې دغه کړي دي چې زه شیخ یم، زه بزرګ یم، د خپل میز علامین نه زده اتقیه نه زده نه دي زده یعنې ترېږه علامین اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونتوبك ونتوكل عليك الخير ونشكر ونتوكل عليك. سړي چې ډېر خلک یې مریدان دي، دعای قنوت یې زده نه ده. دعای قنوت هر ماخوستن د وتر واجب په وروستي رکعت کې ویل کیږي. دا چې څو ورځې مخکې پکتیکا ولایت ته راته په ویډیو کې ګورئ چې څومره خلک ورته ولاړ دي. او همدغه پیر دی یا به ورور یا بل څوک چې یو وخت همدې سیمې ته راغلی، یو سړي ډډه اچولې، بوډا دی ستړی به وي، دی ورته اول کنځل کوي، بیا وایي چې کورنۍ هسې او داسې کم دی ټول قوم ته کنځلې کوي. خلک صحیح نه دي، دا د کوم ځای د لنګه وه د خاندان یم د غوث الله اعظم ما خود باندې کلمه وایي خو ما ته خو دا اوسنی پیر چې دعای قنوت یې زده نه ده او له چارواکو سره بندي دی، نن یې کوم ولایت کې په ملاتړ مظاهره سوې. بیا ډېرو خلکو دا لیکلي چې دا خلک که داسې تکړه وي، همت لري او خپل مسؤلیت پیژني، ولې چمن او سپین بولدک دروازه کې د افغان میرمنو د بې عزتۍ پر ضد مظاهره نه کوي، ولې د خپلو لوڼو د خدای ورکړي حق یعنې زده کړو د بندېدو خلاف مظاهره نه کوي، ولې له چارواکو دا نه غواړي چې د دوی لوڼو ته د خدای ورکړی حق ورکړي او ښوونځي دې پر مخ پرانیزي.